میډیا یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. په چین کې د متکي سره داسې څه وشول چې نبیل سخت پیغور ته مجبوره شو. په چین کې د افغانستان په هکله د ګاونډیو هیوادونو له غونډې وروسته د ټولو هیوادونو استازو ګډ انځور واخیست، خو په انځور کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر متکي ته ځای ورنه کړل شو. نبیل دغه کار ته په غبرګون کې وویل چې چېرته شاه محمود قریشي شتون ولري هلته متکي ته د انځور اړتیا نشته. سیاسیون وایي د نبیل د دې څرګندونو داسې معلومیږي چې طالبان اوس هم پاکستان ته کار کوي، په نړیوال سټیج هم د پاکستان په اشاره مخکې ځي. نبیل همداراز ویلي دي چې په تیرو 20 کلونو کې طالبانو ته ټول مسره پاکستان ورکړی، نو طالبان مجبور دي چې د پاکستان په اشاره مخکې ولاړ شي. نبیل طالبان ته د نصیحت په ډول وویل چې که چیرې غواړئ حکومت مو پرمختګ وکړي او افغانستان آباد شي، باید د افغانانو ټولو غوښتنو ته، هغه که د بیرغ مسله ده یا د نجونو دې ته ورته نور مسایل، باید طالبان یې ومني او د پاکستان غوښتنو ته منفي ځواب ووایي. قدرمن اوریدونکو، که دغه موضوع په تړاو څه نظر لرئ زموږ سره یې په کمنټ کې شریک، ویډیو لایک او چینل سبسکرایب کړئ.